په هیواد کې د وروستیو تحولاتو او بدلونونو سره هممهاله بیکاري خپل اوج ته رسېدلې او ترڅنګ یې د لومړنیو خوراکي توکو بیې هم په بېساري ډول لوړې شوي دي. خو په کابل ښار کې هغه څه چې خلک یې په اوسني خراب اقتصادي وضعیت کې زیات اندېښمن کړي د کورونو لوړه کرایه ده. د کابل ښار ډیری کرایه‌نشین وایي له یوه اړخه د کاروبار نشتون او د خوراکي توکو لوړې بیې او له بل لوري د کورونو لوړې کرایې هغه څه دي چې ممکن راتلونکو څو میاشتو کې دوی د سرک پر سر ژوند ته اړ کړي. فواد الله چې د کابل ښار په یوه څنډه کې د چپس، لوبیا او ورته پخو شوو خوراکي توکو کراچۍ لري وایي د کورنۍ د 22 غړو لپاره د نفقې ګټلو مسؤلیت ورتر غاړې دی. نوموړی وایي د میاشتې له 7 څخه تر 8000 افغانیو یوازې د کور د کرایې او برق پیسې ورپسې راځي. خو په خبره یې له وروستیو 2 میاشتو را په دې خوا یې کاروبار خراب شوی او ان د ورځې د 100 افغانیو مزدوري هم نشي کولی. فواد الله وایي که وضعیت دا ډول دوام وکړي ممکن اړ شي چې د سرک پر سر خیمه کې ژوند وکړي. والا کار خو وروره بوسې ډېر تغییر کړی ده. بوسې په خلکو کرایانې د کور او نور دغسې مشکلات لري. کور کې وروره فامیلونه د خلکو ډېر دي. بس وروره دولت ورته پامرسۍ نه کوي وروره او د خلکو وضعیت ډېر خرابه ده وروره پوه شوې. بس موږ دغه چې کې راغلي یو سهار راایسته وروره پوه شوې تر غرمې تر مازدیګره کار کوو. دغه چې کې موږ ته ایله پاتې سي او 100 روپۍ هغه هم ډېر په زحمت یې موږ کوو. ډېر په زحمت یې پیدا کوو. خوا ته مړي وو ده خوا ته مړي وو چې 2 روپۍ لاسته راوړي. نو ټول خلک داسې په عذابه دي وروره. بل لوری یو شمېر وګړي غوښتنه کوي چې وضعیت ته په کتو د کورونو مالکان باید په کرایه د ورکړو کورونو کرایې ټیټې کړي او په دغه سختو حالاتو کې د خپلو بیچاره او غریبو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. خودشان میفهمند که شرایط افغانستان امروز امارات اسلامی افغانستان که آمده کمک تغییرات آمده باید کرایه خانه خود بسیار ارزان کنه که طبقه غریب مسکین بیچاره بده که بتونه به کرایه بگیره. اول دغه مونږ وروره 2 میاشتې د برق پیسې راغلي دي. دغه را باندې پاتې دي. د اوبو پیسې راغلي دا را باندې پاتې وروره. زه د ورځې 200-300 روپۍ ګټم. هغه زه دغه څه کوم هغه هم په 2 نفرو هغه زه د اوبو پیسې ورکړم د کرا پیسې ورکړم چې ورکړم داسې دلو. کرایه باید کمه کړي دي. څوک یې نشي ورکوی پوره کوی یې نشي وروره. کار نشته څنګه کېدلی زه مو یم ورباندې راغی باید کراوې د دو کمې شي وروره. دا په داسې حال کې ده چې په د وروستیو کې کابل ښار کې یو شمېر هټۍ، دفترونه او کورونه خالي شوي او څوک یې د کرایې د ورکړې توان نه لري او د ته ورته د کورونو خرڅلاو هم په ټپه درېدلی. مسلمان باید با مسلمان همیشه کمک کنه و دست خیر داشته باشه. دیگه خدا یار جان یک تعداد صاحبای جایداد است که اونا دلاری عادت کردن و فعلا که مثال به این قیمت ها میگیم اونا حاضر نمیشن دیگه. اونا میفهمه و وجدان خدایش. نه بیکاریست دیگه. دلیلش به این بیکاریست. اگه کار باشه هیچ وقت نه خانه خالی میمونه نه کاربار ما بدارید به این شرایطی که حال هست فعلی که بیکار هستیم. به این رقم وقت سابق کارم بود، خانه هم به کرایه میدادیم، به فروش هم میرساندیم. حالا هیچ چیز نیست. نه به فروش است نه به کرایه، نه مؤسسه است نه دفتر است. اگه تمام دفتران بود از جا رفتن، دفترهای خود انتقال دادن، دیگه چیز موجود نیست دیگه. ببینیم توکل به خدا دیگه که ببینیم چی میشه. هر چی خواست خدا باشه. بل پلو یو شمېر هغه وګړي چې له ولایتونو کابل ښار ته راکډه شوي وو بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي. ځکه په خبره یې په کابل ښار کې د پیسو لګښت زیات خو د ګټلو لپاره ورباندې ټولې لارې تړل شوي دي. کابل ښاریان تمه لري چې ښایي د بانکي سیستمونو په رغولو او په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د بندو شتمنیو په ازادېدو سره څه ناڅه شته ستونزې هوارې شي. فرید عتیقي، روهي نیوز، کابل.